له نن څخه 21 کاله مخکې دا د چمن د ولیمات خان میداني په مسجد کې زه استېدلم. خو زه دلته په حجره کې مازدیګر وناست وم، دی سړزګي وه، یخ و. زما یو ملګری و، ډېر ښه شاعر و، ډېر په کتاب هم پوهېدی، او په هغه وخت کې یې دا نثري ټوټې هم لیکلې. حافظ عبدالمنان اوباش بیا یې تخلص واصل سو، بیا شهید سو، دا راغلی. دا نو هغه وخت دی چې زما په ذهن کې دا دي چې شاعر هغه څوک چې پیغمبر علیه السلام یې په خوب لیدلی، او شاعر ته اوس هم بزرګان دي نه، خو هلته زه داسې د پیر حیثیت ورکوم، دونه یې بزرګ یې بولم هر شاعر. او په دا وخت کې زما په حافظه کې یا زما په ذهن کې د یو څو شاعرانو نومان دي. رحمان بابا ډېر ورته قایل یم په درنښت، خوشحال خان، حمید بابا، او دا زموږ د سیمې یو څو شاعران دي، مولانا عبدالغفار بریالی صاحب، ملا عبدالعزیز ګدا، یو څو نور. بس دا شاعران پېژنم، او په دې اند یم چې شاعر معنا پیغمبر اسلام په خوب لیدلی دی، او ډېر زر شخصیت دی شاعر. نو دی ما ته راغلی، وایي نه به یې خبر ما عبدالیا، وایي ما خو راډیو واورېده د افغانستان یا د پښتو ډېر لوی شاعر و. وایم لوی شاعر؟ زه فکر وکړم چې نو دا لوی شاعر څوک دی، موږ یې ولې نه پېژنو؟ وایم څه نومېږي؟ دی ما ته وایي علامه عبدالشکور رشاد. نو ما چې دا نوم واورېدی، دا نوم مې ډېر خوند راکړ، او دوه شیانو بیا زه ډېر متاثر یم، یو د علامه لفظ، یو د رشاد لفظ. علامه زه په دې متاثره کړم، علامه بیا هلته موږ په عیساغوجي کې پر ملا کعبه باندې د عیساغوجي ما دا پېښ څه مخکې څو کاله مخکې ویلې وه. نو په هغه حاشیه کې د عیساغوجي د مصنف الشیخ العلامه، پر هغه علامه هلته حاشیه ده، او هلته د علامه تعریف شوی، هلته یې لیکلي وه علامه په لغت کې بسیار دانا، ډېر ډېر هوښیار، ډېر عالم سړی. نو دا لږ چې ډېر عالم دی چې علامه دی. او تر دا مهاله ما داسې څوک نه و لیدلی چې یو ښه په کتاب کې هلته ما لیدلي و چې د عیساغوجي د مصنف لپاره علامه کار شوی، داسې سړی چې زموږ د سیمې دي او علامه دي ورته کار شوی. په هغه حاشیه کې نه بیا د علامه نور تعریفونه هم کړي وو. علامه هر هغه څوک دی من صنف 5 کتب، چې 5 کتابه یې لیکلي. او په دا وخت کې زما په ذهن کې دا وه چې د کتاب چې هر چا لیکلی دی، د دې دا معنا ده چې هغه به مدرسېږي. نو ما په ذهن کې دا ویلی چې دی چې علامه دی، نو د دې دا معنا چې د 5 کتابه لیکلي دي، 5 کتابه یې درسېږي. په هلته یې د علامه بل تعریف کړی و چې علامه هغه دی چې په هر فن کې دی ماهره وي، په هر فن کې ده لره دخل سړی. نو د ده دا داسې هوښیار سړی دی چې هر فن یې زده دی. او هلته د علامه بل تعریف کړی و چې هغه جامع المعقولات والمنقولات، سړی د معقولات و منقولات ټول زده دي. او په وروستیو کې خو نو بیا د علامه داسې هم و چې هغه چا ته علامه وایي چې پر ده باندې د علوم یو علم نه وي پټ. نو هلته چې ما د علامه پېژندلی و، تعریف و معنا مې زده کړې و، دلته چې د دی راته یاد سو، او هلته چې ما شاعر ته په بزرګ، په ولي و، په پیر قایل وم، نو یې ډېر خوند راکړی. سړی دا ناولده سړی دی، دا خو علامه دی. او بل د رشاد، یو خو د عبدالشکور سره د رشاد تړنګ ډېر خوند راکړي. زما په ذهن کې دا وه چې د تخلص داسې شی جوړېږي چې د نامه سره یو څو توري ورته، د تخلص ما په ذهن کې دا وه چې دا یې قاعده ده. نو رشاد ما راشد و رشد پېژندی، دا زموږ په صرفو کې. رشاد مې لوستی و، په معنا یې پوهېدم، ډېر لوی لارښود، ډېر پوه، او خود داسې د تخلص لپاره ما ته ډېر نوی معلوم شو. او د عبدالشکور سره یې دا تړاو ډېر خوند راکړي. ما دا څومره هوښیار سړی دی، څنګه ښه تخلص یې ځان ته پیدا کړی دی. او له دې ځایه هم زه پوهېدم چې دا رشاد خو هم دا معنا چې ډېر پوه، ډېر لوی لارښود. نو دې ډېر زیات خوند راکړي دا نوم، د تخلص رشاد او دا بل علامه. نو لکه پر رحمان بابا، لکه پر خوشحال خان، لکه پر حمید بابا، پر ده هم مین سو.
دی هم زما د ذهن په دنیا کې په یو ډېر لوی سړي باندې نقش شو. دی ما ته وایي، حافظ صاحب وایي دا سړی وفات شوی دی او دا علامه او رشاد موږ پر دا تورو سره شان یې سره وژلي. په دا ورځ کې دی زما په ذهن کې راشین شو. په کومه ورځ دی مړ و زما په ذهن کې راژوندی شو. زما د زړه په دنیا کې هغه د ده د ژوند روح په سوزونه یې وکرل شو. دا زموږ یو بل ملګری دی، اوس هم الحمدلله ژوندی دی، ډېر ښه لیکوال دی، یو مجله چلی، پړاو مجله چلی، حافظ مطیع الله زلال صاحب. دا جریت العالمه له ده سره بحث کوي، ما هم دا بحثونه سره کول. بیا شپې ورځې تېرېږي، خطبې څو شپې تېرې شوي. بیا د یو وخت ما ته ویل دا علامه عبدالشکور رشاد دا ته خلک بابا هم وایي، او دا پر بابا باندې بیا ما دی وژغېدو چې ګوره په پښتنو کې بابا رحمان بابا ته بابا وایي. ښایي دا زما خبرې دی واوري، درته به دا ورياد شي. او پښتانه چې دي احمدشاه بابا سره بابا یادي. یو نو دا دی د علامه رشاد بابا، د ده سره دا بابا دا دی تړلی دی. دا نو رښتیان بابا دی چې علامت دی، رشاد دی، بابا دی. نو دا د ده تخلص، د ده لقب علامه، د ده دا بل لقب بابا، هلته د شاعري د شاعر تعریف، دا سړی زما په ذهن کې ډېر لوی بزرګ، ډېر لوی سړی، ډېر هوښیار سړی شو زما په ذهن کې جوړ شو. نو د ده د کتابونو او د ده د شاعري مې ډېر شوق و ذوق پیدا شو چې ویې ګورم، پیدا یې کړم، ویې لولم. په دې ترڅ کې زه کندهار ته ولاړم. روان یم، پر یو دیواله باندې یو کس دی، سپین ږیری سړی دی، غټه لونګۍ یې تړلې ده او دا سپینه لونګۍ د دې چرخولې لري. داسې دی د شنخته مینه مې پر راغله چې ورغلم ورته ودرېدم، پر لیکلي دي علامه عبدالشکور رشاد بابا. سړی ووایي هغه علامه عبدالشکور رشاد بابا دغه دی. نو ما چې دا د ده رنګ ته وکته، واقعیا د ده په رنګ کې هغه علامتوب و، هغه رشاد ورسره وایي، هغه بابا ورسره لګېدی. یعنې ما په ذهن کې چې هغه د بزرګ څنګه څېره وه، د علامه څنګه څېره وه، کټ مټ علامه هغه رقم ګرځې تر هغه لا بالا و. نو دا کس ډېر زیات خوند راکړی، ډېر ورباندې مین شوم. بیا نو دا و چې کندهار مجله مو پیدا کړه، موږ په ګډه په کندهار مجله هغه ده ته ځانګړې شوې وه، ښکلا مجله وه، هوډ مجله وه، نور مجلې وې. بیا مو دا پیدا کړې، د ده په اړه مې لوستل وکړه، ومې پېژندې، څوک دي، څه یې کړي دي، څونه سړی دی، دا بحث مې ټول وڅېړی، د ځان مطالعه مې وکړه. نو په وروستیو کې یوه خبره دا درته کوم، یعنې دا سړی خو دا دی زما د زړه په دنیا کې راشین شو، راژوندی شو. چې ما مخکې درته ویلي لویان نه مري. دا چې تر څو انسانیت کې دا لویان خلک، دا به د ده نوم و د ده کردار به ژوندی پاتې. نو لویان واقعي نه مري. او دا لویان بیا یو بل عادت هم لري، لویان داسې دي لکه هغه غر، لیرې غر سړي لیرې ورته ګوري، هم نږدې معلومېږي سړی چې وایي ژر به ور ورسېږو، هم ده ته دا غر دی کوچنی معلومېږي، ته به غر دی بس ژر به ور ورسېږي. چې دا دی غره ته ور روان شي، که دا تجربه تا کړې، غره ته چې سړی ور روان شي غر لیرې کېږي، او چې کله ور ورسېږي له ډېرو خواریو، له ډېرو جاکیو ستړیاو وروسته غر ډېر لوی بیخي، دا چې څونه ور نږدې کېږي غر هغونه جګېږي، هغونه لویېږي. لوی خلک یو دا عادت هم لري چې څونه ور نږدې کېږي هغونه به درته لویېږي، هغونه به درته غټېږي، هغونه به پر مین کېږي، هغونه به ته د ده تر تاثیر لاندې کېږي. یعنې په 21 کاله مخکې چې زه د علامه رشاد بابا د نامه د اورېدو څونه متاثره کړم، اوس د ده کردار، د ده زیار، د ده کار تر هغه پخوا ډېر متاثره کړی. دا چې زه اوس څو ده ته ور نږدې کېږم، هغونه ورته حیرانېږم، په ژبه کې، په تاریخ کې، په خپل شخصیت کې، نور بیخي ډېر اړخونه.